محمود خان اڅکزي د پښتنو او د ګیلامن وزیر د وینو سره خیانت وکړ. د شهید ګیلامن وزیر د ارمانونو قاتل محمود خان اڅکزي دی. اڅکزي نن د ټولو لر او بر افغانانو زړونه مات کړي. محمود خان اڅکزي د پاکستاني پوځ ترڅنګ ودرېد او پر پښتنو یې ګزار وکړ. محمود خان اڅکزي ویلي چې پښتونخوا هیڅکله د افغانستان برخه نه ده بلکې یوازې د پاکستان برخه ده. همدارنګه اڅکزي زیاته کړې د پاکستان پوځ زموږ خپل پوځ دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ خپل پاکستاني پوځ له منځه یوسي. د محمود خان اڅکزي د دغه څرګندونو په غبرګون کې جنرال مبین خان ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. دا چې محمود خان اڅکزي نور څه ویلي هغه څنګه د ګیلامن وزیر د ارمانونو قاتل دی او جنرال مبین خان اڅکزي ته کوم اخطار ورکړی. بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. محمود خان اڅکزي وایي پښتونخوا د پاکستان برخه ده، موږ د خپل پوځ سره جګړه نه غواړو. پاکستانی سناتور او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي چې پښتونخوا د پاکستان برخه ده او موږ نه غواړو چې پښتانه د خپل پاکستانی پوځ سره وجنګیږي. محمود خان اڅکزي پر خپل ایکس پاڼه وړاندې لیکلي خو غله د واک په نشه کې زورواکي د خپلو پخوانیو غلطیو د جبرانولو پر ځای بیا غلطۍ کوي او مسئله د بربادۍ پر خوا وړي. د محمود خان اڅکزي د دغو څرګندونو په غبرګون کې جنرال مبین خان ورته سخت غبرګون ښودلی. جنرال مبین خان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي څه فکر کوئ چې موږ به ستاسو دا خبره ومنو؟ ته به د یو څو مردارو کالدارو لپاره سبا کابل هم د پاکستان برخه بولې. خبردار، زما د نیم وجود زخمونه نور جوړیږي. ما د خپل وجود د بیا یو ځای کولو لپاره ښه معالج ډاکټر پیدا کړی. نور چاته اجازه نه ورکوم چې پر زخمی وجود می مالګې وپاشي. هغه ټول جراثیم چې زما د وجود برخه په ناسور بدله کړي نور یې له خپل وجود نه د همیش لپاره په کثافت دانۍ کې اچوم. ضمیر خرڅونکي وپېژنئ. اڅکزي د شهید ګیلامن وزیر ارمانونه تر خاورو لاندې کړل. ګیلامن وزیر تل د لوی افغانستان دعوه کول او پښتونخوا د افغانستان برخه بلل. خو نن د پنجاب د کرایي مبارز محمود خان اڅکزي د شهید ګیلامن وزیر په غاړه پښه کېښودل. هغه ځکه چې شهید ګیلامن وزیر د لوی افغانستان او لر او بر یو پښتون په مبارزه کې سر وبایلی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.